وی تطمئن القلوب زړونه به په اطمینان وي تسلی به ورته حاصله وي پریشاني به له خواله نه راځي الله وی مومنان هغه کسان دي ينفقون فی السراء والضراء الله لاره کې مال خرچ کوي وخلقوي صلاحیتونه قربانوي د جبې په طاقت باندې د خدای د حمد ترانې وایي الله له یلوي بیانوي خلق الله ترابلي دا الله د دین د ترقۍ دپاره انفاق کوي مال خرچه کوي کوششونه کوي منډې تړلې وهي الله وی دا نیکان خلق دے نبی علیہ السلام وی اتقوا النار ولو بشق تمرتنا وی ځان د اور بچ گئی اگر که یو ماته کجوره چاله ورکوي خو ځان د اور بچ گئی الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومؤمنانو ځان د اور بچ گئی مومنانو هغه کارونه وکړي چې الله پې خوشحالیږي جنت ته پې بنده رسیږي د الله د رحمت مستحق کیږي د خدای رضا ورته حاصلیږي د خدای قرب ورته نصیب کیږي رحمان ته خوشحالیږي رحمتونه به پې وریږي سکون به نازلیږي فرشتي باورتا ودري لارکی غړوي دعاګانې باور لګوي خدای نه باور لبخنه غواړي زکه د خدای مخلوق ته بخي ګړه رسوي پایده بول ورکوي خوشحالي بول ورکوي ابو هريره رضی الله عنه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو زنانه ذکر شو وی هغه زنانه فرض بوز کوي نوافلم کوي خو زبان درازه ده ګاونډیان دې نه پریشان دي وی دا به ورته دي ورته به دي خلکو ته تکلیف رسوي کړه هاو کنه جبې نه لور جو کړي او لاو پې کوي او دا ازغي والا ونې سپېړې ته جوړه کړې ده را بغیې دا به ورته وی یو زنانه ده فرض مونځ کوي نوافلو کې مړنی نه ده معمولی پنیر وغیره خرچه کوي خو په ژبه چاته تکلیف نه رسوي ویل دا خو جنتړه ده دا به جنت ته ځي الله وی وقولوا للناس حسنا عام خلقو سره ښه سلوک وکړئ عام خلقو سره ښه رویه وکړئ کردارونه هم برابر کوي خلوت او جلوت هم برابر کوي اٹک بیٹک برابر کوي خپل تصورات او خپل روح جا رجحانات هغه برابر کوي د خدای د دین سپایان شي د الله د دین خدمتګاران شي خدای نه ویریږئ ځان د اوره بچ کوي کما د کجوره چاله ورکوي ولا ځان د اوره بچ کوي وی د الله د رضا دپاره انفاق وکوئ د الله بندیانو و انفاق خو صرف دا نه دی
چې ګینې مال به هم خرچه کړي، خپل وخت د الله دین له ورکول، خپل صلاحیتونه قرباني کول، د الله د دین په زده کړه کې وخت تېرول، نیکانو سره مینه کول، د هغه خلکو سره مرسته کول څوک چې د خدای د دین د ترقۍ دپاره کارونه کوي. والکاظمین الغیظ، غصه دباوئ. صحابي راځي نبی علیہ السلام ته وایي اوصني، ما ته نصیحت کوي، قال لا تغضب، بیا وی ما ته نصیحت کوي وی غصه مه کوه، بیا وی ما ته نصیحت کوي وی غصه مه کوه. الله وی کاظمین الغیظ، مومنان غصې دباوي، غصه دباوي، غصه راشي بنده له. بعضې وخت کې بنده عزت باندې اټیک کیږي یا داسې خبره خلک کوي چې هغه د باندې بده لګي، یا دی بیا هسې غصه کیږي، یو مرتبې ته په محنت باندې رسېدی نشي، دی بیا غصې کوي. نو غصه دباول دي ښه، غصه دله راله که نه بوس کوي او 10 چار دامو که ولاړې نو کښېنه، غصه دباو که. امام بهقی رحمت الله علیه وی سیدنا علی ابن حسین رضی الله عنه وی یو کنی دی وانو هغې ورته اودس ته اوبه اچولې، وی اچانک هغه برتن د هغې د لاسه وغورځېده او د علي ابن حسین رضی الله عنهما کپړو باندې وغورځېده، کپړې لوندې شوې، غوسه راتلل، وی طبي امرو، کنیز ته وی خطره شوه. هغې وی والکاظمین الغیظ، مومنان خو هغه خلک دی چې غوسه دباوهي. خاندان نبوت بزرگ چې دا خبره واورېده خاموشه شه، غصه یې ټنډه شوله. دې ته عمل وایي، دا عمل دی که نه. ګوره چې د قرآن آیات څوک واوري دې عملي کي، دې ته عمل وایي. حضرت عمر فاروق بارک راضی کان وقافا عند کتاب الله، د خدای کتاب چې ورته ولوستلی شو، عمر به د هغې نه بلکل نه دی خواخوا کېده، تابعدار فرمان بردار به ورته ولاړو. زمونږ د دروغجنې پښتو خبره چې راشي، منګه مثال د هغه شان شي چې ټولې کرښې بیا وړو تېنه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو غوسه یې ټنډه شوله. کنیزه خو هم د قرآن نه خبر وه، نو هغې وی والغافین عن الناس، مؤمنان هغه خلک دی چې خلکو ته معافي کوي. خجی انوالی ابن حسین ورته وی ما درته معافي وکړه، وی معاف مې کړې، وګوره معاف مې کړې. بیا یې ورته وی والله یحب المحسنین، ویل د خدای نیکان خلک ډېر خوښ دی، وی زما آزاده کړي. وګوره د الله بنیانو چې د قرآن آیاتونه ویې لوستله، د قرآن د آیاتونو عمل کوونکي ګرځېدونکي خلکو، عالمان وایي یو قرآن صامت دی، یو قرآن ناطق دی. وایي قرآن صامت خدا قرآن مجید دی چې زمونږه سکه دی، او قرآن ناطق محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګرځېدونکي قرآن و که نه. ګوره صحابه یې هم په هغه رنګ باندې رنګ کړي دي. ابو بکر صدیق ته وګورئ، صداقت یې ترېنه زده کړی دی. حضرت عمر ته وګورئ رضی الله عنه، فاروق دی، د حق او د باطل په منځ کې فرق کوي. حضرت عثمان غنی ته وګورئ، سخی سلطان دی. حضرت علی رضی الله عنه ته وګورئ، شعر خدا دی، د خدای د دین دپاره څومره مړنی دی.
اسوره دا لیر دی چې نبی علیہ السلام هجرت کوي علی صاحب دوی زه خو زما د وینو دا تږي چې راشي امانتونه ورته ورکا ته ګوره ورته هغه شپې له راځي د کور نه ګیراو کوي او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته وایي و زما رورا زما د ترزویا دا زما د وینو دشمنان چې سبا راشي ما کره د دی امانتونه پراته دي دا ورته حواله کا علي صاحب ته وګورئ سوره دلیر او سوره بادر دی دا خو نوی نبی علیہ السلام ته قبل څوکونو سوی وي وای دا خود دی کورا شپیلا خلق چاپی رکیگی غزارونه بپی کیگی بارانونه بپی کیگی من خودی که نپاتی کیگو علی صاحب دوره دلیر سڑیو آغا کور کی شپا تیرا کردیا سبحان اللہ اللہ و ایمان نبی علیہ السلام و ایمان سرہو ان یشرف له البنیان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمي ويؤتي من حرمه ويصل من قطعه وای که څوک دا غواړي چې جنتونو کې ماته لوړ مقامونه ملاو شي خپل اخلاق ته خسته کی هانو لوی درجې به ورته ملاو شي خو فلیعفو عمن ظلمي غمن ظلمه هغه چاته ری معافیو کی چې چا سره زیاتې کړي وایوت من حرمه او تعالی سوست درکې نه هغه لا ورکې وصل من قطغا او تا سره چا خپلوالی پرې کړله تو سره د خدای د پاره خپلوالی م پرې کو خپلوالی و سره وشاړه نبی علیہ السلام وای سل من قطغا کا خپلوری ر سره چا پرې کړی دا خو ته د خدای د پاره صله رحمی کو وغفو غمن ظلمک چار باندې زیاتې وکړه د الله د رضا د پاره معاف کا واحسن الی من اساء الیک وګوره و احسان و سره وکړه صحابو ته داسې تعلیم ورکړو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د کپڑے سوداګرو مو و یو سړی په غټ بالوی بازار کې د امام سے پشان کې ګستاخی وکړه بدی وې امام اعظم رحمت الله علیه ته غوسه راړه خو ضبط وکړه سیونه کړ سیونه وی کور ته لاړه او خپل بیبي ته وی او خوان راواله د نانی راو د ناریم په کې هغه رومیال کې واچول هغه درستخان کې رایړه هغه سړی ته دستک ورکه او هغه بهر راووته هغه ته وی ایتا ما باندې بازار کې ډیر احسان دې ما سره وکړو نیکی دې را سره وکړه د دې نیکۍ په بدله کې زه تعالی ما دا تحفه راوړې ده وایي هغه سړي باندې ډیر اثر وشو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه معافي وغوښتله او په خدمت کې حاضر شو په صحبت کې اوسېده او علم حاصل کړ تر دې پورې چې د امام سے په شاګردانو کې شامل شو او لوی عالم ته نه جوړ شو بھائی دا دنیا په تیرېدو ده کډې د نیکانو روانې دي وایي نن موږ وایو چې پلان کې مړ شو پلان کې مړ شو خو یو ورځ به موږ په خپله ومړېږو او د دې دنیا نه به ځو مال به دلته پاتې کېږي اولاد به هم دلي او موږ سره به صرف د عمل جامه دي دغه عمل جامه به زموږ خبر کې پکارېږي په قیامت کې به پکارېږي او دا الله او دا الله ته به زموږ ودرېدلي الله برانه تپوس کوي وای خدای نه دا سوالونه کوي چې الله محاسبنی حسابا یسیرا خدای ما سره آسان حساب وکي دا دعاګانې وای ډېرې کوي که خدای پاک چې دا تپوس وکړي چې دا دی ولی کړي دي نو ګورې هلاک پشي الله محاسبنی حسابا یسیرا الله محاسبنی حسابا یسیرا الله پاک به د بنده په عمل نامه نظر تیر کی او زما ته بخنه کړي نو بھائی غټ غټ ګناہوں نه چې موږ ځان وساتو شرک ته کفر دی قتل دی غیبت ته چغلی دا پردی ویني تویول دی د سود مال خوړل دی تهمت لګول دی خلکو ته بد رسول دی
د یتیم مال خوراک دی، چا باندې تهمتونه لګول دي، دینه دی الله مونږه بچو ساتي. خدای د مرګ نه مخکې مونږ له د مرګ دپاره د مکمل تیاري کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة.